السلام علیکم د وحدت قدرمنو کتونکو زه حضرت یوسف دا وخت د پیښور په مشهور باچا خان چوک کې موجود ما نن د اتوار ورځ ده او دلته کې د مختلف قسمه مرغو چرګانو پیشوګانو سپو وغیره چې دا میله لګېدلې ده. دلته د مرغو شوقیان د مختلفو ځایونو نه دغه مرغۍ راوړي، سپي پیشوګان وغیره راوړي، دا څوک خرڅوي او څوک یې اخلي. د دغه مرغو چې کوم شوقیان دي د هغوی نه به پوښتنې کوو چې دا دوی د کوم وخت نه دغه مرغۍ ساتي او دوی له څه قسمه خوراکونه ورکوي. نو راځئ چې د دوی نه پوښتنې وکړو. او دا توتیان خو مختلف ځایونو نه راځي، پنجاب په پېښور کې خپل هم شته، پنجاب نه هم خلک راغواړي او دا بس یو نایاب شوق دی. مطلب هر سړی دا شوق کولی هم نشي، هر سړی کار نه دی. قیمت خو د دې مختلف وي، دا په دوتی باندې ډیپینډ کړي چې تا څنګه ټرین کړي وي. په دې کې بعض وي داسې ټرین وي خبرې کوي، نو هغه بیا د هغې قیمت سیوا وي. موجوده دا زموږ سره دي د دې کم از کم 8000 روپۍ ډیمانډ کړي. چرګانو کاروبار هم کوو او بل دا چې چرګان الو خرڅوو، لکه دې کې قسمونه شته، لکه ذاتونه دي که نه، دې کې امروها ذات بیل دی، لاساني ذات پکې بیل دی، پیرډ بي پکې بیل دی، لکه مختلف قسمونه دي په دې کې چې د دې قیمت چې داسې واله چې تقریبا 2000 نه واله تر 1 لک پورې پکې شته. نو داسې بره ورپسې برځاو لکه چې کوم وجنګېږي که نه، لکه کاړه وګټي بیا شوقیان ناست دي، هغې ګوري، هغې چې ګوري بیا دا ډېرې پیسې کوي، نو هغې بیا په ډېرو پیسو والي، لکه څنګه چې مړز وجنګي مړز داسې دې هله قیمت زیاتېږي دا چې کله وجنګېږي. داسې لکه کلي نه خلک راولي بوجو کې راوړي، په دا کې راوړي، د دې بیا قیمت نه وي. جي یاره زه به ماشوم وم، نو موږ چې به اکثر چوټي وکړله د جمعې د سکول نه، نو موږ به منډۍ ته راتللو، اتوار به م چوټي وه، د اتوار په ورځ به م راتللو، د جمعې په ورځ چې به م چوټي وکړله د سکول نه، منډۍ ته به راتللو. دا چیته ذات دی، دې کې یو میاوالی هغه ډېر زیات غټېږي، بل دې کې مادیپر ډېر نایاب، مینګم دا ډېر کم نسلي دې کې. نه نه ما جنګول نه موږ شوقیان یو، جنګوې نه. او داسې خلک شته چې لکه هغوی په لس لکه بار ملکونو نه راولي، هغوی باندې لکه کروڑونه روپۍ جواري هم کوي، دغه کوي که نه. دله موږ بادام هم ورکوو، په ځان یې نه دغه کوو، خو په دې باندې یې لګوو. بادام ورکوو، پلي ورکوو، کیمه هم ورکوو، او داسې مختلف خوراکونه ورکوو. چې دا غنم لکه د چرګانو په شان جوار، روټۍ، شینکي منکي دا خوري. مونږ خو یاره نه سوداګر یو، نه د هغې خو شوقیه غوندې یو او شوقیه ساتو. په قسمونو دي را سره پکې سپینه او برګه، سپین برګه، سره او ډېر قسمونه دي را سره. 6000 روپये قیمت ہے، کسان اخلی څوک وي 3000، څوک وي 2000. نو مخلوق ډېر زیات راغلی، ریټونه ډېر زیات چې پاتې دي پیښې. والله بس خواري ورسره ډېر خلک کوي، بعضې خلک جنګ دپاره ساتي، بعضې خلک چې دا شوقیانې ساتي، بادام غوزان شو، نو خلک بیا ډېر زیاتې خواريانې کوي ورسره. ما جهاد کونې نه راوړې ده، دا بچی وه، دا مونږ سره یو کال شو. د وحدت نیوز درنو کتونکو، تاسو د پیښور په باچا خان چوک کې د مرغو د مختلفو قسمه مرغو دغه شوقیانو خبرې واورېدلې. دغه مرغۍ ساتل یو ښه عمل دی، خو بل خوا چې دلته کې کوم بانګیان دي یا چې کوم جنګي سپي دي، د هغې جنګول یو غیر انساني عمل دی او د هغې نه ډډه کول پکار دي. د کیمرمین محمد خالد سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.